الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وربنا درودي شریف مبارکی خبر وکړه او د درود فضیلت هم ذکر کړو نن یو مختصره بله مسله ذکر کړو چې په نن درس کې د ذکر فضیلت ته ما چې کوم آیات تلاوت د سورت احزاب څلوېښتم نمبر آیات کې سره الله رب العزت مسلمانانو ته فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا الله ذکرا کثیرا یاد دی اللہ تعالی ذکرا کثیرا ډیر یادولو سره دا الله رب العزت ذکر وکړي ډیر او سبحوه بکرة وأصیلا او دا الله پاکي بیان کوي سار او مقام یعنی په اول د ورځې کې او په آخر د ورځې کې دغه په دې آیات کې الله رب العزت مؤمنانو ته ذکر کوي چې دا الله یادول پورا بلکې کې الله فرمایي فاذكروني اذكركم تاسو ما یاد کړئ زه تاسو یاد کړم نو چې کوم مسلمان ته الله ذکر وکړي او الله یاد کړي په اطاعت باندې دا الله ذکر وکړي دا الله صفات ذکر کړي نو الله رب العزت په دې رحمتونو سره ذکر کړي الله رب العزت په دې په هغه مجلس کې ذکر کړي هغه د نورانیو د ملائکو په مجلس کې الله دې ذکر وکړي بلکې چې الله فرمایي ذکر الله اکبر او د الله یادول دا ډېر لوی دي ټول موږ ناچیزه انسانان موږ الله ذکر کوو موږ یادول د الله جدا دي او چې الله بیا دې موږ ذکر کوي دا ډېر لوی یادول دي ځکه د الله د شان سره څنګه کوي هغه ذکر کوو تاسو أنداكم تدرجة على أهل الجنة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين أنداكم تدرجة على واذكر ربك في نفسك أو يعترف في نفسك فنفس قلبك تضرعا فعجزي سرا فتواضع سرا وخيفة أو دون الجهل من القول الجهل مقطع فتيد آواز باندې بالغدو والآصال سار وما كان ورزق فاول كيو ورزق فاعتدي ولا تكن من الغافلين او ته غافلان وکیګا ان الله ذکر کوا الله یې کوا ځکه چې الله یادې دا انتایا د ول الله راځه او سبب دې چې الله راځي او دا چې الله یې اطاعت باندې الله بتایا کی رحمت باندې چې الله یادې او الله اطاعت کې الله تعالی راځي الله تعالی رحمتونه نازلې الله تعالی خپل رحمتونه ورکړي الله کوم قدیم او شدید احادیث راغلي اول حدیث ته حضرت ابي هريره رضی الله عنه روایت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ابو هريره رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کلمتان خفیفتان علی اللسان دو کلمات دي او ډېرې سپکې دي په ژبه باندې اسانه دي سپکې دي په ژبه باندې چې کله سړی تلفظ او تکلم باندې کوي په ژبه باندې سکن نه راولي په ژبه باندې دروندوالی نه راولي په ژبه باندې تکلم باندې کول اسانه دي ځکه کلماتو کې تنافر نشته وکړه دا داسې کلمات دي چې سخت حروف هم نشته کې چې د هغې د وجنا په ادا کولو سره په هغې باندې په ژبه باندې ثقل او دروندوالی راځي نو خفیفتان سپکې دي علی اللسان په ژبه باندې او ثقیلتان فی المیزان او درندې دي په تله د میزان کې یعنې چې کله تله وزن د اعمالو کېږي او دا کلمات د اعمال حسنو په تله کې واچولی شي نو وزن یې هغې سره زیاتېږي او وزن یې دروند ده حبیبتان للرحمن او ولې الله رب العزت ته ډېرې محبوبې دي
الله تخوف دي دو كلمات هذا دو كلمات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دا دو كلمات وې په ژبه باندې اسانه دي تکلم کې څه سختیو ترغیب سړیتنه ورکړي او چې بیا تلکیږي د اعمالو په ټول کې تر کې واچولې شي نو وزن بیا ډېر زیات کا او دا ډول کلمات الله تعالی کوي نو چې څوک دا کلمات وایي هغه سره هم الله تعالی کوي دیو جن عالم سندی رحمت الله علیه فرمایي چې د حروف او د کلماتو د ترتیب په اعتبار سره دا ډول کلمات په ژبه باندې اسانه دي ژبه ترتیب نه ورته ژبه باندې د نوماله سختي نه او د الله ته مبارک نوم په خاطر باندې په تګ د میزان کې دی وزندار دی دې دون وزن لري ځکه سبحان الله او بحمده سبحان الله العظیم ځکه په ډول کلمات کې الله پاک نوم ذکر ده او د الله رب العزت نوم درې نه بل نشي نشته وګوره حقیقتان علی اللسان الله مسندر رحمت الله علیه څومره ښایسته ورته بیان کړي په ژبه باندې اسانه ځکه د کلماتو د حروف په اعتبار سره تلفظ باندې اسانه او اقدام کلمات کې ډېر ښایسته حروف یې ډېر برابر دي چې سخت الفاظ او سخت حروف بالکل نشته او د الله رب العزت د نوم په خاطر باندې په میزان کې دي وګوره دا ټول کلمات دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او دا ډول کلمات الله تعالی محبوب او الله تعالی کوي نو چې څوک دا ټول کلمات وایي هغه سره یو الله تعالی محبوب او کوي همدا کوم نبوي دام نبی رضی الله عنه ویتا ابو هريره رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر احب الي مما طلعت عليه الشمس ورسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا کلمات وایم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وای احب الي مما طلعت عليه الشمس وای دا کلمات ما ته دومره محبوب او دومره خوښ دي لکه چې باندې د الله د عقیدې موږ چې راوړي او د څومره دي دنیا کې په شیان باندې د الله دېږي یعنی دا ټول د زماسي د په مقابل کې د کلمات ما ته راوړل کېږي دا کلمات ما ته خوښ دي د ټول دنیا یعنی دا ناس په چې باندې راوړي په نظر سره دې کلمات ته د خو شیانو د کلمات ما ته خوښ دي محبوب دي ما ته انداز په اول بیت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی په نسبت باندې په ټول کلامونو کې څلور کلام الله تعالی کوي په ټول کلامونو کې الله ته څو کلام ډېر کوي څلور کلام اول سبحان الله دوم الحمدلله دریم لا اله الا الله او څلورم نمبر الله اکبر دا څلور کلمات الله تعالی کوي په ټول کلامونو کې او په دغه کلماتو کې د حدیث کې ذکر شوی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر پدې کې موږ څلور کلمات ستاسو نستا رسول الله صلی الله علیه وسلم شي باندې راغلي دي ټول نه ماته کلمات دې محبوب دي او دې راغلي انداکم د بلوي دان ابو هريره رضی الله عنه ویل ابو هريره رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له 10 رقاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي څوک چې دا کلمات وایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا کلمات چې څوک په ورځ کې سنځل وایي څو ځلې سنځل دا کلمات چې څوک وایي دا دومره ثواب لري لکه لس غلامان چې سړي آزاد کړي څو غلامان چې آزاد کړي لس په ورځ کې دا کلمات لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا کلمات چې څوک سنځل په ورځ کې وایي د لس غلامانو د آزادولو قدر د ثواب دومره ثواب لري چې سړی لس غلامان آزاد بله پایله وكتبت له 100 حسنة په دې ست سره دې کلماتو سره یو خو د لسو غلامانو ته د اجر او ثواب ورته میلاو شو او دویم نمبر سل لارې نیکیانې هم درته ولیکلی شوې ومحیت عنه 100 سنة او دا کوم د سل ګناهونه ورته معاف شو د لسو غلامانو ثواب الله ورکړي سل لارې نیکیانې الله ورته لیکي او سل لارې ګناهونه ورته څنګه کوي معاف کوي او وکانت له حرزا من الشیطان یومه ذلک حتی یمسي چې دا کلمات ته سهار وایي
تسامه تر مقام پورې د دې کلماتو په وجه باندې الله د تعالی شیطان نه حفاظت کوي او دا کلمات دا سبب د حفاظت ګرځي د شیطان په ټول ورځ تر مقام پورې تر محفوظ دي او شیطان نه الله سره ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه فدغه ددنه بل کس هغه افضل عمل نست چې دغه عمل د دې افضل عمل چا کړی مګر هغه څوک چې دغه کلمات زیات کړي دي د دې زیات کړي نو هغه به اجر زیات وګوره په دې کلماتو نه کلمات تقریبا ټول 15 منټه نه پیږي څومره ثواب ده د لسو غلامانو ثواب یو کې الله ورکړي لس نیکیانې نور الله سل نیکیانې نور الله ورته لیکي سل نه الله ګناهونه ورته معاف کړي او ټول ورته الله شیطان څنګه دي محفوظ ګرځي الله شیطان نه کوي وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة سوچ سبحان الله وبحمده دا په کلمات په ورځ کې سل ځله وایي خطت خطاياه اذا ټول ګناهونه معاف کیږي وان كانت مثل زبد البحر اگر ته د بحر زړه کړه کوي یعنی که دومره ګناهونه کړی لکه د بحر زړه او دې ته سبحان الله وبحمده د ورځې څنګه وایي الله یې ټول ګناهونه څنګه دي دې معاف کوي نو دې ته ولای سره مو ورته نو دا سبحان الله وبحمده دې څومره فضیلت ده سلسله ویلو باندې په ورځ کې څومره ګناهونه الله تبارک کوي د دریاب او سمندر د زکه د څومره ګناهونه ذکر دي هغه سره ګناهونه هغه ټول الله دې سره تبارک کوي همدارنګه د بل ویل ابي ايوب انصاري رضی الله عنه ویل ابو ايوب انصاري رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه بكريم صلى الله عليه وسلم قال سوق شراء كلمات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لذ بسوق وي ودا تسدا لك تصلور غلامان سدا عذاب كلي إسماعيل عليه الصلاة والسلام أولادنا وقال لذ ويرسل سوق غلامان عذابي سلور غلامان ازادول ثواب الله کی مسلمان کروانے محدثین نے فرمایا ہے اسماعیل علیہ السلام ذکر ویسے بشرافت دوڑے نہ کرے گا بل سغرات دست کی صرف شرافت کوئی معنی ذکر اسماعیل علیہ السلام نور دی کلمات اندر کلمات پاس حدیث کی چیز اور تسل سے ذکر ہو در تو سے ذکر کی در ضرور سے ذکر اندر سے مطلب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے الا اخبرك باحب الكلام الى الله آیا خبر دا نکم داتا ومحبوب ترین کلام باندې الله تعالی ته کوم کلام په کلامو کې ډیر وخت ده ان احب الكلام الى الله سبحان الله وبحمده محبوب ترین کلام الله تعالی ته هغه سبحان الله وبحمده دا کلمات سبحان الله وبحمده دغه په اول حدیث کې نه فضیلت ذکر شوی او سید دوه حدیث کې نه فضیلت ذکر شوی او دا په دې حدیث کې نه فضیلت ذکر شوی چې الله رب عزت سبحان الله وبحمده ټول کلامو کې دا کلام الله قدیر محبوب او برکات همدارنګه صدایو ویل دا ابي مالک اشعري رضی الله عنه ویل ابو مالک اشعري رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الطهور شطر الايمان باقی یو حصہ د ایمان دا باقی نیمه حصہ د ایمان دا طهارت او باقی دا حصہ د ایمان دا او الحمدلله تمر الميزان او الحمدلله سره تمر الميزان دا اتنه د میزان اعمال حسنه تلا هغه دغه او سبحان الله والحمد لله تمام او سبحان الله والحمد لله دا ډول سړي دا ډول تر د میزان دغه او تم د مابین السماوات والارض دا بشرطه یا سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله دا زمکه او اسمان په مابین کې دا خلاړه دي دومره اجر او ثواب دي زیات دي باندې امام العربي اصفهاني رحمه الله عليه دا الحمدلله معنا ذکر کوي وای دا الحمدلله معنا څه یعنی دا الله تعالی فضیلت سره دا هغه ثنا بیانول الحمدلله سره وای یعنی دا الله سره څخه لایق وي هغه سره دا الله بیانول دا الحمدلله معنا مطلب دا الحمدلله
أمدارك متكعب الأحبار رحمة الله عليه أفرمائي أقول إذا الحمد لله معنا ده الله تعالى سناوي ده الله تعالى شوين سنة إمام التجري رحمة الله عليه فرمائي إذا الحمد لله معنا ده شكر خالص الله تعالى شكر مستزكد الله إحسانه شكر إحسانه ده إنعام مقابله أو إنعامات وإحسانات فهو الله سبحانه يكرمه الله كريم نشكر خالص جعل باستفقاره الله ويمداد الحمد لله معنا أولئك الذين رحمة الله عليه فرمائي وإذا الحمد لله معنا تشهد ده الله تعالى صفات كمالية أو صفات جمالية أو صفات جلالية الذي مترادف الحمد لله شو سره ده الله صفات كمالية يا صفات جلالية يا صفات جمالية بيانين دي أغيب مترادف الحمد لله لكن سوريش الحمد لله هو يعني وده نسيسوله تدسيت الله صفات كمالية وصفات جمالية وصفات جلالية ده هذا الله صفات بيان الحمد لله ده صفات الله الذي مترادف بس ولن मतलब अंदाज रिश्तों का अल्लाह जिक्र के अल्लाह बता जिक्र के सिर्फ दर का बड़ी मजलिस के अल्लाह जिक्र के जितना जिक्र अल्लाह का बेहतरीन मजलिस तमाम को जिक्र जिक्र के सुनने से सरे जियाद जिक्र के दूर से अल्लाह का महबूब के सुनने से दे अल्लाह यानी अल्लाह दूर दे यानी और से दे अल्लाह या तो अल्लाह दे बेहतरीन से दे अल्लाह का महबूब से सोच अल्लाह यानी खुदा अल्लाह का महबूब शख्स और जब जिक्र की जाती है कलिमात जिक्र को सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अज़ीम अब या ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व ला कुल्ली शैइन क़दीर दा कलिमात अमदार करना सुभान अल्लाह व बिहम्दिही दा कलिमात दा बेहतरीन कलिमात है अल्लाह से जिक्र सु कई दा बेहतरीन कलिमात की बड़ी कलिमात को अल्लाह से करते मुस्तम अजर कुरान में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व ला कुल्ली शैइन क़दीर दा कलिमात से सिलसिले सरे हुई ثم ثوابنا درس الأمانة أزاد أول ترى ثواب الله وكيل سبب نكال وكيل سبب الأمانة الله وكيل أو دارك من أقول وذي الشيطان سنجدي محبوب بيجي الشيطان يسعى وده بيتكلم كلمات بقول أو دس نواري ولا نواري ناس نواري فهذا حال كلا كلمات بيجي هذه كلمات بلا يموت أصله ونواري دوك من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنا بشوف Allah sudah sami'in Taliban Allah tu nasibki Allah muzakirin joki Allah muzakirin joki Allah bashir ba zamu jibo zikr staba ne taro ta zadare Allah sta zikr ba zamu jibo da dalare